د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سره جوړجاړی او تعامل پایله نه لري. احمد مسعود اوس په دې حال کې دی او غواړي چې طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته بار بار پیغامونه پرېږدي چې باید د طالبانو سره تعامل ونه کړي. خو طالبانو تر دې مهاله احمد مسعود ته څه نه دي ویلي. دا د احمد مسعود څوم ځل دی چې طالبان باندې تورونه لګوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. اطلاعات روز مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل غږیز پیغام کې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې له طالبانو سره جوړجاړی او تعامل پایله نه لري. مسعود په خپل پیغام کې چې تېره ورځ یې خپور کړ وایي چې د پاکستان او طالبان مناسبات د ادعا دا ثبات لري بهتره بیلګه ده. پاکستاني چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پاکستاني طالبانو په شمول د وسلوالو ډلو بریدونه په دې هیواد کې زیات شوي دي. د پاکستان په وینا پاکستاني طالبان افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي چې طالبان وایي زموږ خاورې ته هیڅوک نه دي راتېر شوي. مسعود په خپل پیغام کې زیاتوي چې کلونه وړاندې د پاکستان چارواکو ته ویلي ول چې د طالبانو په څېر د نیابتي ډلو په وسیله د افغانستان ضعیفول ښایي پاکستان ته یو تاکتیکي بریا ولري، خو په اوږده مهال کې له شکه د ماتې یو ستراتیژي ده. د دې وایي نن ورځ د پاکستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران ښیي چې نور هیوادونه هم باید له طالبانو سره خپل تعامل ته متوجه وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.